بخیر راغلی ملګرو، السلام علیکم. څنګه یې؟ ویلکم تاسو ته کومه زما د یوټیوب چینل پښتو پیډیا. په دې نننۍ ویډیو کې به درته د پټرول مصنوعاتو په باره کې حواله درکوم چې پټرول کوم ځای ته راغلی دي او د هغوی اوسنی ریټ څه دی. سو انشاءالله په دې ویډیو کې تاسو ته پوره ډیټیلز درکوم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ته یو ورکوټه شان ریکویسټ دی که تاسو چېرته هم زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته ژر راورسي. نو د پټرولو مصنوعاتو چې کوم نوې دغه دی نوې قیمت دی هغه دا دی. دلته تاسو ګورئ که نه دلته د اخبار ما سره دی که نه، دلته تاسو کتای شئ دلته لیکلي پټرول 237.43 پرانی قیمت او په دې کې څومره کمی شوې ده 12.63 روپۍ کمی شوې ده او 224.80 روپۍ دا اوس څه شی د نننی قیمت دی. دلته تاسو وګورئ های سپیډ ډیزل که نه 247.43 روپۍ باندې مخکې میلاوې ده، اوس پکې 12.13 روپۍ کمی وشوله او 235.30 باندې به اوس موږ ته په نوي قیمت سره میلاوېږي. دلته موږ وګورو د خاورو تیل به موږ ته په 100 روپۍ میلاوېږي، لاول به په 202 روپۍ باندې میلاوېده، اوس 10 روپۍ کمیه پکې کړې ده او دا اوس موږ ته میلاوېږي په 191 په 190 روپۍ باندې به دا موږ ته څه کوي اوس میلاوېږي. دلته تاسو ګورئ لایټ ډیزل دا به مخکې پخوانی قیمت د دې سره مخکینی قیمت دی، پرونی قیمت د دې 197 200 روپۍ د دې پخوانی قیمت دی یعنې پرونی. په دې کې 10 روپۍ څه شوې ده 10 روپۍ په دې کې کمی شوې ده او دا اوس په میلاوېږي په 180 روپۍ. نو که ویډیو مو خوښه شوې ده نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. انشاءالله بلې ویډیو کې به میلاوېږو او مال راکړئ. اوس اجازت د الله په امان.